ښاروالۍ ریاست چې واله عایداتي ادارو څخه ده، نو د عصري معیارونو په اساس اړینه ده چې د نورو ملکي عایداتي ادارو په څیر د خپل لنډمهاله اوږدمهاله کړنو عوایدو او مصارفو حساب ولس ته ورکړي. په همدې موخه نن خوست ښاروالۍ په پام کې نیولې وه څو د خپله درېیمې روبې یا تېرو 3 میاشتو حساب ولس ته ورکړي. موږ نه فساد کو نه فساد خلکو ملګري وکي چې هر څه ګوړي می چې خسته کور کې زوی سره حتی تر مرکز پر سره چا پروژه کم کومک سره وکړو په قرارداد کم کومک سره وکړو هر څه چې خسته جوړوي خسته متحد وي هغه ایوای ښاروالۍ سرپرست په صفت دا ګاز دا میدونه مخکې کېږي ده چې موږ اجراات سره وکړو چې دې ښار ته 14 ساعته کور سره وکړو. هغه څوک چې د سهار د 8 بجو نه تر 4 بجو پورې خپل معاش اخلي په خپل ځای کې قرار ولري او ښاریانو ته خدمات وړاندې کړي. د نقلیه وسایطو جواز چې دی په سرطان میاشت کې 1600 روپۍ دي او په حسد میاشت کې 2900 روپۍ دي. لا یاد پریزنټیشن وروسته د غونډې ګډونوالو ته د پوښتنې کولو موقع ورکړل شوه، خو تر ډیره شکایتونه دا و چې کړې پوښتنې بې ځوابه پاتې شوې دي. دا فرق دی خبر یو چې دا یې کومې شبخانې ته ورکړه چې دا رښتیا دو که درواغ دو نورو خو ډېرې ناخواله دي خو پلان به خورو سړه وو او خورو بیا لره کوو بیا دې صفه کوو. دا تعریفي چې دو ته مونږ عملاً مونږ خپله یې کړې دي که نه 10 روپۍ په وخوړي چې دا 10 روپۍ دا شخصي جیب ته ځي ښاروالۍ ته ځي بانک ته ځي کوم ځای ته ځي او چې یو ځل وي 1900 روپۍ دې په وخوړي. مو په سلو کې 10% ځواب شوی 90% ځواب نه شوی. مو چې کومه خبره وکړي کومه څه وکړي چې ځواب نه ورکړه دا غاز د میدان مو سکه کینی د میدان ته ترسکی دي مېسته درسکینی کایمو په وا خبره کې د کومه خبره مې ازګه وکړي وا خبره کې مو مشکل روغله زمو ګرینګ وزړوي. دا حساب ورکونه په داس مهال د خوست ښاروالۍ له لوري ورکول کېږي چې ډېری وخت پر ټولنیزو رسنیو د عایداتي ادارو پر کړنو او فعالیتونو چې ښاروالۍ هم پکې شامله ده نیوکې کېږي، وایي یا د ادارې د چارو په ترسره کېدو کې له فساده خالي نه دي.